چین د انډیا یو بل میشن ناکامه کو ځکه چې انډیا ویل چې موږ به افغانستان ته ځو او د افغانستان نه موږ په پاکستان باندې حمله کوو، خو چین ورسره داسې کار کړی دی کنه چې په انډیا باندې اور بل کړی دی. هر ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ، د نور ملګرو سره هم شیر کړئ کنه. همیشه چین چې دی نو د پاکستان سره سات ورکړی دی او همیشه چې دی نو د پاکستان دوست دی، په سخته کې د پاکستان سره ورسره دی. نو نن داسې کار کړی دی کنه، ځکه که چېرته انډیا والو د افغانستان نه حمله کړې وی کنه، نو بیا پاکستان او انډیا د یو بل دښمنان وي. ملګرو د یو څو ورځو نه مخکې دا خبره چلېده کنه چې انډیا والا ویل کنه چې موږ به افغانستان ته ځو او د افغانستان نه موږ په پاکستان باندې حمله کوو او پاکستان به موږ ختمو. ملګرو خو داسې خبره چې ده نو چین ته ورسېدله، نو چین والا اوس عجیبه کار وکړو. که چېرته اوس افغانستان د انډیا والا راغلی وی او په پاکستان باندې حمله کړې وی، نو پاکستان او افغانستان به د یو بل دښمنان شوي وی. ملګرو دوی به د یو بل سره بیا دښمني شروع کړې وی، ځکه کنه چې انډیا والا افغانستان خاوره به چې ده نو د پاکستان خلاف استعمالوله، نو خامخا پاکستان له به غوسه ورتلې او پاکستان به په افغانستان باندې بیا حمله کوله. خو چین چې دی کار یې ورسره وکړو. چین یو څو ورځې مخکې چې دی نو هغه د پاکستان وزیر خارجه او د افغانستان وزیر خارجه چې دی نو چین ته وغوښتلو چې کله هغه وغوښتل او په یو ټیبل باندې کېنولو، هغوی ته دا خبره وکړله چې تاسو یو بل ګاونډیان ملکونه یې، د یو بل سره به تجارت کوو او د یو بل سره به بزنس کوو، د یو بل سره به کاروبارونه کوو، خو چېرته هم داسې مه کوئ چې تاسو د یو بل خاوره د یو بل خلاف استعمالوئ، نو چېرته هم داسې مه کوئ. نو د هغه نه پس چې دی نو چې کله هغوی په یو ټیبل باندې کېنولي او بیا تصویر ایستلی دی او تصویر چې دی نو هغه شیر شوی دی، چې هغه شیر شوی دی نو انډیا والا باندې اور بل شوی دی، اور یې اخیستی دی ځکه چې هغه چین چې دی نو دوی دواړه صلح یې وکړله او دوی دواړه چې دی نو د یو بل سره بیا صحیح کړل، نو انډیا والا باندې اور بل شو او چین والا چې دی نو بیا افغانستان والا له یوه تحفه ورکړله، ځکه څنګه چې تاسو ته پته ده په پاکستان کې چې سپیک کومه منصوبه ده نو هغه تحفه یې افغانستان والا له هم ورکړه چې دغلته به هم سپیک سیسټم شروع کېږي. ملګرو نو ځکه چې چین چې دی نو همیشه د پاکستان سره سات ورکړی دی، ځکه په دومره سخت ټیم کې، ځکه چې د انډیا والا د پاکستان سره او دغه جنګ او دغه نه پس چې دی نو چین والا همیشه ترکی او چین والا همیشه چې دی د پاکستان سره سات ورکړی دی. مړ همیشه چین زنده‌باد، ځکه چې ډېر غټ میشن چې دی نو د انډیا ناکامه کړو. که چېرته چې دی نو د انډیا والا لګېدلی او د پاکستان خلاف یې د افغانستان خاوره استعمال کړې وی، نو افغانستان او پاکستان به د یو بل دښمنان شوي وی. نن چې دی نو چین د غټې دښمنۍ نه چې دی نو بچ کړو. ملګرو نو ټولو ته دا ویډیو ضرور ورسوئ، ځکه چې چین ډېره غټه کارنامه کړې ده، نو پکار چې دا ویډیو شیر کړو. رایې ضرور راکړئ په کمنټ کې یار چې تاسو په دې باره کې څه وایئ.